أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. دې ځنه اوس یو بل برخه شروع کیږي. مخکې د توحید په عقیده کې د اهل کتاب او اعتراضات او نیوکې وي. د دین وروسته اوس د نبی علیه السلام پر رسالت باندې دوی د نیوکو جواب کوي. هغه ویل چې موږ د رسول ځکه نه منو ولې نیوکې کولې. هغه جوابات ورته کیږي. اوله نیوکه دوی دا و چې موږ د رسول ځکه نه منو چې د وحی جبرائیل علیه السلام راوړو. جبرائیل علیه السلام زموږ دښمن دی، نو هغه اهل کتاب وي دا زموږ دښمن دی، موږ ځکه نه منو دا پیغمبر. قل تورت وایا اے محمد صلی الله علیه وسلم من کان عدو لجبريل څوک چې وي دښمن د جبرائیل علیه السلام نو دا څه ورسره وای هغه برباد دی. فانه نزله یقینا دراوړی دی. فانه نزله یقینا دراوړی دی دا قران علی قلبک استا پزړ باندې نازل کړی دی باذن الله په حکم د الله سره مصدقا لما بین یدیه تصدیق کون کړي دا کتابونو چې مخکې دی قران ندي وهدن او هدایت دی او بشرا او زیر دی للمؤمنین د ایمان والو د پاره دښمنی ورسره ولي کوي. دا قران خود د الله عز وجل په امر باندې راوړی دی او بیا داسې کتاب دی چې تاسو کتابونه هم رښتینی بلی. من کان عدوا لله څوک چې دښمن د الله تعالی او ملائکته او رسله او جبريل او میکائیل او د ملائکه دا او د رسولانو دا او د جبريل او د میکائیل علیهم السلام فإن الله عدو للكافرين یقینا الله تعالی دښمن دی د کافرانو. ولقد انزلنا اليك آیات بینات او په تحقیق سره نازل کړی دي موږ ته آیاتونه ښکارا د ښکارا موضوعات والا. وما يكفر بها الا الفاسقون او کفر نه کوي په دې سره مگر نافرمان خلق. او كلما عاهدوا عهدا نبذه آیا او هر وخت چې لوز وکړي دوی لوز نمات کړی هغه لرا فريق منهم يودل د دوینا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکې ډیر د دوینا ایمان نه لري. ولما جاءهم رسول من عند الله او هر کله چراغ دوی ته رسول د طرف د الله تعالی نه مصدق لما معهم تصدیق کون کړي دا کتابونو چې دوی سره دي. نبذ فريق منهم نو پس اغرزولو یوی ډلې نبذ فریق نو پس اغرزولو یوی ډلې من الذين اوتوا الكتاب دا کسان چې ورکړی شوی دی ورته کتاب یعنی تورات. کتاب الله چې اغرزول کتاب الله دا الله کتاب ورا ظهورهم رستد شاګانو خپلونا کأنهم لا يعلمون گویا کې دوی نه پوهیږي. دویم اعتراض دوی وایي چې سليمان عليه السلام ته څنګه پیغمبر وي هغه خو سحر کولو او که پیغمبر ورته وي نو بیا ښکار خبره ده چې سحر جایز دی ته ولې سحر ته کفر وي. جواب ورته کوي واتبعوا ما تتلو الشياطين او تعبيش والدوي ما تتلو الشياطين دا غته چې لستل به شیطانانو انسی او جنی علی ملک سلیمان په زمانہ د پادشاہی د سلیمان علیه السلام کې. وما كفر سلیمان او کفر نو کړی سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کوو. يعلمون الناس السحر چې خودلو به خلق ته سحر. وما انزل على الملكين او هغه څه چې نازل کړی شوی او په دوه ملائکه باندې به بابل هاروت او ماروت په بابل خار کې چې او هاروت او بل ماروت. وما يعلمان او نو خودنه نه کول دي دواړو من احد هیڅ چاته حتا تر دې پورې یقولا چې ورته ویل انما نحن فتنه یقینا من استاسو د پاره ازمیخت یو. فلا تکفر نو پس کفر مکوي په جادو کولو سره. فیتعلمون منهما نو پس د کول بو غوی د دوی دواړو نه ما یفرقون به هغه څه چې جدای به راوستلا به پاغي سره بین المرء و زوجه په منځ د خاون او د هغه د مرمن کې سحر به یو کو خزا مرمن به ول جدا کړل. وما هم بضارین او نو دوی زیان رسون کی به په دې سحر سره من احد هیڅ چاته الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره. ويتعلمون اوز د کول بدوی ما هغه څه یضرهم چې زیان به ور کول دوی ته ولا ينفعهم او ګټه به نه ور کول دوی ته.
ولقد علموا او په تحقیق سره دوی په هیدل لمن اشتراه چې واخستلو دا جادو اختیار کړو جادو ما له فی الاخرة من خلاق نو نشتره داغه د پاره په آخرت کې هیڅ برخه ولا بئس ما شروا به انفسهم او خامخ بد دغه چې دوی خرڅ کړی دی په هغه سره ځانونه خپل لو كانوا يعلمون کچرته دوی په هده او سحر چې زموږ په دین کې هم ډیره کبیره ګناه ده او د اسلام احکامات د سحر په اړه ډیر سخت دي ولو انهم امنوا کچرته دوی ایمان راوړې به واتقوا او ځان ساتلې وي د شرک او د جادونا لمثوبه نخامخ بدلا من عند الله در طرف د الله تعالی نه خیر غردا لو كانوا يعلمون کدوی په دې خپل بد عمل پرېخه او توبه وسته ونو بدلا غره او دا مونږ تم دا خبره ده کوم هر کله توبه وباسو الله رب العالمین ته زمون ګناهونه بو بخي او بل ډیره مهمه خبره ده د توبې په اړه باندې حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي د حدیث لن مضمون به وایم ترسو درس وګد نشي چې بندا راشي او کین او الله رب العالمین ته توبه وباسي نو الله رب العالمین وایي چې زما بنده په دې پويږي چې زما یو رب شته چې هغه ګناهونه بخنو ایسته بخنه ورته وکي او د توبې په اړه موږ دا هم وایو نه وایو چې دا ګناه ما یو ځل وکړ دوه ځل مې وکړ که زر ځل هم یو کس یو ګناه وکي نو په یو زرو یوم ځل باندې توبه دي توبه شي الله رب العالمین قبل ان شاء الله او په اخلاص سره د توبې شرایط سره یا ایها الذين امنوا ایمان ولولا تقولوا راعنا موای لفظ راعنا وقولوا انظرنا وای انظرنا واسمعوا او اوري په قبولیت سره وللکافرین عذاب الیم او د کافرانو د پاره عذاب درناک دی دا يهود چې دوی ونبي صحابه کرام چې دوی ونبي اسلام چې به خبرو کو دوی به سیوا نور دن ورته ویل شراعنا زمونږ لحاظ وکا یعنی دا خبر راته بیا وایا نو دی يهودو بیا د شکارو کو چې دوی ویل راعینا یا به کی اضافه کړه راعینا معنا چې از مشپون کیا توهین د نبی اسلام به کولو نو الله رب العالمین استره دی لفظ نه منع وکړه چې بس دوی دا لفظ کوګوي نو منع ته وکړه ترڅو د نبی اسلام توهین پکې رامنځته نشي او د دې په ځای ورته ویل چې انظرنا وای انظرنا وګوره مونږ ته د دې معنی ډېر واضحه ده د دې کې اشاره دي ته چې اسلام دغه ټول الفاظ نه منع کوي چې پاغي کې بد معنی هم پرته وي ما يود الذين نغواړي کافرون لا ما يود الذين كفروا نغواړي هغه خلق چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابونه ولل مشرکین او نه د مشرکانو ان ينزل عليكم من خير دا چې نازل کړي شي په تاسو باندې څه خیر من ربکم د طرف د رب تاسو نه والله يختص برحمته او الله تعالی خاص کوي پر رحمت خپل سره من یشاء او چاله رچو غواړي والله ذو الفضل العظیم والله تعالی خاوند لوی فضل له دوی په تاسو خیر نه لوريږي ما خا د دوی اوس یو بل اعتراض دا نیوکه دا و چې دا څنګه پیغمبر یو حکم راشي هغه بیا منسوخ شي دغه په بل حکم راشي اوس الله رب العالمین ورته دغه جواب کوي چې دغه حکمتونه دي کنه ما ننسخ من آیت هغه چې منسوخ کړو مونږ یو آیت او ننسها یا هیر کړستا څخه ته به خیر منها نوراوړو مونږ غره د هغینا او مثلها یا پشان دغه الم تعلم آیتن پوهیږي ان الله چې یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر پر څه باندې قادر دی الم تعلم ان الله آیتن پوهیږي چې یقینا الله تعالی له ملک السماوات والارض خاص ده ان الله چې یقینا الله تعالی له داغه د پاره ملک السماوات پاچهی د اسمانونو دا والارض او د زمکه الم تعلم آیاتنا پوهیږي ان الله چې یقینا الله تعالی له د الله د پاره ملک السماوات پاچهی د اسمانونو دا والارض او د زمکه وما لكم من دون الله او نشتد تاسو لپاره من دون الله سوا د الله تعالی نه من ولی ولا نصير هیڅوک دوست او نه مددگار ام تريدون غواړی تاسو ان تسالو چې پوښتنه وکړئ په طریقې د نیوکې سره رسولکم د خپل پیغمبرنا د رسول ستاسینا کما سئل موسی من قبل لکه څنګه چې پوښتنه کېدل شوې د موسی علی السلام نه من قبل د دین مخکې ومن يتبدل الكفر او چې واخستلو یعنی خوخي کړلو اختیار کړلو کفر بالایمان په بدل د ایمان کې فقد ضل سواء السبيل نو په تحقیق سره واوړي دلو د برابر لارنا ود كثير من اهل الكتاب غواړي ډیر د اهل کتابونه
لو يردونکم دا چواوړی تاسو من بعد ایمانکم رستد ایمان تاسو نه کفارن کفر کون کی دوی غواړي چې تاسو استکافران شئ خپل دین پرېږدئ حسدا من عند انفسهم فوجد حسدا من عند انفسهم فوجد حسد د نفسونو د دوینا من بعد ما تبين لهم الحق رستد دینه چې ښکارا شو دوی ته حق فاعفوا نعافك واصفحوا او بپروا شي د دوینا حتا یاتی الله تر دې پورې چې راوړي الله تعالی به امره حکم خپل ان الله یقینا الله تعالی على كل شيء په هر څه باندې قدير قدرت لرونکی دی واقيموا الصلاه واتوا الزکاه او پابندي کوي د منځ ور کوي زکات او ما تقدموا لانفسكم من خير او هغه څه چې مخکې ولېږئ تاسو او ما تقدموا هغه څه چې مخکې ولېږئ تاسو لانفسكم د خپل ګټه د پاره من خیرن څه نیک عمل تجدوه عند الله نوبم بدل داغه د الله تعالی سره ان الله بما تعملون بصير یقینا الله تعالی په هغه عملونو چې تاسو کوي لیدونکي دی کوم نیکم چې کړی داغه بدل به الله سره وګوري خدای یاد لري ځینې ګناهونه داسې دي چې هغه سره الله رب العالمین انسان ټول نه کوي بربادي وقالوا لن يدخل الجنه وايدوي لن يدخل الجنه هیڅ کله بنن نوزي جنت الا من كان هودن مگر هغه څوک چې يهودي وي او نصارا یا نصراني وي تلک امانيهم نو دا هلي دي ستاسي به دلیلا تلک امانيهم نو دا هلي ستاسي دي به دلیلا دوی وای چې جنت ته صرف يهود او نصارا دي مسلمانانو ته استاسو کې برخه نشته ده نو الله رب العالمین ورته دا ستاسو به دلیل ارزوګانی دي هلي مودي قل تو ورته وایا هاتو برهانکم راوړی یقیني دلیل ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتینی دي خبرې صحیح ثبوت راوړی تاسو څه دا خبره کړې بلا من اسلم بلکې چا چې تابع کړو ځان وجه بلا من اسلم بلکې چا چې تابع کړو ځان بلا من اسلم وجهه بلکې چا چې تابع کړو خپل ځان لله خاص الله تعالی او هو محسن او ده خاص عمل والا فله اجره نو د پاره ثواب د عمل د عند ربه پنځ د رب د ولا خوف علیهم او نه به هیڅ ویره په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به غمجن کیږي الله تعالی نه مهم چې تر کوم دینواله بس چې ایمان دراوړو رسول دی ومنو الله دی ومنو او الله تعالی ځان تابع کو بس ان شاء الله ستاسو اجر په الله شته دی وصلى الله تبارك وتعالى على النبي الأمي